جرنیلا دا پندال نه دی دا ستا ګریوان ته غځېدلی لاس دی دا د دښمن وار وي دا هر ځوان هغه ځوان دی چې د دې وطن دپاره هم ستا سر ماتولی شي هم خپل سر ورکولی شي زه د دغو ځوانانو سره بې انتها مینه لرم زه د پښتنو د ځوانانو سره بې انتها ما په هر شهید باندې کمره ته یوازې تللی یم ما په قرآن لاس ایښی دي چې زه به د خپل ملګری شهید چاته پرېنږدم انشاءالله ایمان یې په ډالرو خرڅ و زما وطن یې ورسره پې خرڅولو انشاءالله ای ځوانانو وعده در سره کوم په قسم چې تر څو موږ موجود یو تر هغې به یې پرېنږدو تر هغې یې نه پرېږدو سبا ماښام به په دې ګراونډ کې عمومي جلسه وي دا مخامخ ټنټونه شی به صفه کېږي کلام به دا ټول میدان په دې کې جلسه کېږي پښتون 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 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا پاکستان وزیر داخله چې یو پنجابی دی محسن نقوی هغه ورته ویلي وي چې څوک چې دوی سره ملاویږو مونږ یې شناختي کارت بلاک کوو مونږ هغو ته وایو چې زما شناخت ته دوې ګوتې کارت نه دی زما شناخت زما 15,000 کاله تاریخ دی زما شناخت زما خپله ژبه ده ما ته شناخت خدای پاک د یو کام په صورت کې راکړی دی پښتونه دا ملک نه و جوړ چې شناخت یې لرلو پښتونه پنجابي هم یا نشان نه لرلو چې خپل شناخت یې لرلو خو نن دا په لکونو خلک ته دی وګوري محترمو لږ به په خپل ځای خاموش شئ دا بل ته چې وایې چې خاموش هغه هم شور جوړوي لږ چې په ارام خبره سره وارو یو منټ محترمو د دنیا یو ملک هم خپل وګړي نه وجني کله هم امریکې خپل امریکایان نه دي وجلي کله هم روس خپل روسیان نه دي وجلي کله هم عربو خپل عرب نه دي وجلي کله هم د دغه ملک فوج دغه پنجابي فوج خپل پنجابیان نه دي وجلي خو البته دنیا بل ملک یعنی دنیا هر ملک د نور ملکونو خلق وجلی دی یعنی امریکې عراق او افغانستان کې خلق وجلی دي یعنی کته ګوره هر ملک د بل ملک خلق وجني د خپل ملک خلق چا نه دی وجلی پښتانه ته دای څه پیغام ورکوي چې ته ځان ته هیواد نه لرې ته ځان ته ملک نه لرې دا پیغام ورکوي انشاءالله وخت را نږدې دی زه د APS شهیدانو ټولو مندیو ته وایم چې وخت ستاسو د بچو د شهیدانو چې شهیدان کړي د هغې قاتلانو وخت نږدې شوی دی ما په 2000 د دغې وطن هغه شهیدان چې وکیلان وو چې ډاکټران وو چې د مدرسې وو یا د سکول وو یا په کلیو کې په بېدردي شهیدان کړي وو هغې وخت را نږدې شوی دی او زه دا پنډال نه دی جرنیلا دا پنډال نه دی دا ستا ګریوان ته غځېدلی لاس دی
وطن ډېرې لوبې ووهلې، ډېر ډالر یې پې وګټل، ایمان یې په ډالرو خرڅ و، زما وطن یې ورسره پې خرڅولو. انشاءالله ای ځوانانو وعده در سره کوم په قسم چې تر څو موږ موجود یو تر هغې به یې پرېنږدو، تر هغې یې نه پرېږدو. پښتنو تاسو یو تاریخ لرئ، تاسو یو لوی تاریخ لرئ. پښتانه چې کله راټول شي ټوله نړۍ ته شکستونه ورکوي. پرون تاسو دلته اورېدل چې د نورو مظلومو قامونو خلک راغلی وو، هغوی یوه خبره کوله چې په دې خاوره انقلابونه پښتانه راولي. انشاءالله پښتون قام به انقلاب راولي. زه تقریر ته نه یم راغلی، تقریرونه ورځ سبا ده. سبا به عمومي جلسه ماښام کیږي. سبا ماښام ټول پښتون قام ته، ټول پښتون ملت ته سبا ورځ موږ ورکړې ده چې ولسي جلسه به سبا ورځ ته کیږي. دا نن چې کوم خلک ځوانان راغلي دي دا خو صرف د خپلو مشرانو عسکر دي او دلته دوی ته ولاړ دي چې راده شي چې اوس ته دا جرنیل دا پنجابی او دا فوج جو دا ولسونه دا ځوانان یوازې د خپل وطن عسکر دي. دا نن دې ته راغلي دي چې ته زما جرګې ته راتللې په خلکو د فایرنګونه کول. نن زه درته ناسته ولاړ یم، ته اوس راشه دلته. نوره جلسه به کلی شئ. سبا ماښام به په دې ګراونډ کې عمومي جلسه وي. دا مخامخ ټینټونه شئ به صفه کېږي، کلام به دا ټول میدان په دې کې جلسه کېږي. تر سبا ماښام پورې به د مشرانو پنډال ناست دی، هغه لګیا دي، هلته مشوره لګیا ده، هلته خبره لګیا ده. نن ورځ خالي نن ورځ 15,000 نه باندې د قام وطن مشران په رجسټر باندې په کارډونو باندې دا را رسېدلي دي. د هرې پارټۍ مشران دې راغلل، د هرې پارټۍ مشران دا موجود دي. د هرې ضلع یوه ضلع نه ده پاتې، د ټولو ضلعو مشران موجود دي، د ټولو طبقو او پیشو مشران موجود دي. د وطن تر خویندو پره دا دلته موجود دي. محترمو انشاءالله مشاورت لګیا ده د ظالم پر خلاف، د جابر پر خلاف، د هغې پر خلاف پښتانه مشران سره ناست دي. دوی به تاسو د دوی پنډل ته تګ کوشش نه کوئ، دا مو وعده ده. ځکه هم چې هلته مشران مشوره کوي چې رش جوړ شي. آلریډي هلته خلک ډېر زیات مشران دي، په ډېر لوی تعداد کې دي. هغې مشاورت او خبرې شروع دي، په هغه کې بیا فرق راځي. نو تاسو به دا موقع ورکوئ چې تر سبا پره به د پنډا نوره ټوله علاقه ستاسو ده چې جلسه پکې کوئ. هم سټیجونه مو درته جوړ دي چې څه ملی خیمې مو درته جوړې دي، دا ټول بیټکونه ستاسو دي. انشاءالله دا انتظامات به نور درته کوو، خو البته د مشرانو پنډال په طرف باندې به ځوانان د تګ کوشش نه کوي. پیاوړي یئ، تکړه یئ، تاریخ جوړوئ، د وخت اتلان یئ. او دغه ځوانان او دا چې څومره دلته ناست دي دا د دښمن وار وي. دا هر ځوان هغه ځوان دی چې د دې وطن دپاره هم ستا سر ماتولی شي، هم خپل سر ورکولی شي. دا په ډېر ځوانان دي، ډېرې قربانۍ مو ورکړلې، ډېر یې شهیدان کړلی. انشاءالله اوس د ظالم وخت دی چې هغه نور نسکور شي. نو ما صرف د پیغام ته راغلی و چې ځوانان به د مشران دلته خپل پنډالونو کې ګرځئ، دلته به خلک راځي، خبرې به درته کوي، تقریرونه به درته کوي، د خپل وطن خبره به کوي. هغه به تاسو په آرام سره اروئ او نور به د پنډال په طرف باندې به د مشران پنډال ته به رش نه وي. بیا هم ځوانانو ستاسو قربان شمه، ستاسو د ننګ نه قربان شمه، ستاسو د غیرت نه قربان شمه. ما
ما باندې به انتها د ځوانان را باندې ګران دي چې کوم ځوانان دوی شهیدان کړي دي ما په هر شهید نه پس یقین ومنه زه کمره ته لاړ شم دا ځوانان زه د دغو ځوانانو سره بې انتها مینه لرم زه د پښتنو د ځوانانو سره بې انتها منم ما په هر شهید باندې کمره ته یوازې تللی یم ما په قرآن لاس چټي دي چې زه به د خپل ملګری شهید چاته پرېنږدم انشاءالله وخت به راځي بیا هم وایم دلته مشران راځي ټولو ته سلام خدای مو تل راته آباد لره انشاءالله په یو ځای به ورتل آباد اوسئ زه پنډال ته ځم